أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لآياته للناس لعلهم يتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دې لومبني آیت مبارک عنوان د آیاتونو کې الله تعالی د رمضان مبارک او د روزې احکام او فضائل بیان کړل. اوس ورپسې یو مختصر آیت چې پای کې د دعا باره کې ذکر دی او وروستو ته بیا یو اوږد آیت کې د روزې مزید نور احکامات او د اعتکاف مسائل ذکر دی. اوس په منځ کې دا مختصر آیت چې کوم ذکر شو نو په دې آیت مبارک کې اوس الله تعالی خپل بندګانو ته چې کوم خصوصي عنایتونه مؤمنانو ته ورکړي دي او بیا یې دي ته په دې رمضان مبارک په روزو کې کوم رخصتونه او کوم سہولتونه ورکړل، خو باوجود داغي دا روزه یو داسې عبادت دی چې پدې کې لوګه ده، پدې کې تند ده، پدې کې ځان بچ کول دي د نفسانی خواهشاتونه، گویا یو مشقتی عمل دی. نو د دې مشقتی عمل برداشت کولو دپاره په منځ کې دي بندګانو ته الله تعالی د خپل خصوصي مهرباني او د دې د دعاګانو د اورېدو د هغې د قبولتیا ترغیب ورکړه د دې دپاره چې دوی د الله د حکم ته چې هغه روژه نیول دي، پای کې محنت مشقت برداشت کول دي، چې دوی دغې حکم ته مایله شي او په ښه محبت او مینه سره دغه عبادت د روژې ادا کړي. نو ګویا دلته پکې منځ کې د دعاګانو ذکر راغی چې الله ستاسو دعاګانې اوري، الله ستاسو دعاګانې قبلوي. امام ابن کثیر رحمه الله دلته د دې آیت باره کې دا فرمایي چې دې آیت نه دا معلومیږي چې دا میاشت د رمضان یو داسې میاشت ده چې په دې کې الله د دې بندګانو دعاګانې قبلوي او په دې میاشت کې د دعاګانو قبلېدو ډېر اوقات دي. هغه د الله د پیغمبر یو حدیث بیانوي چې للصائم عند فطره دعوة مستجابه، د روزهدار په وخت د روژه ماتي کې دعا چې کوم دی هغه مستجاب وي، قبلیږي. نو گویا چې کله سړی د عبادت د روژې د عبادت ادا کی نو په روژه ماتي ټیم کې ولا پکار دی چې دی دغه دی کې الله نه د دې عبادت د قبولتیا سوال وکړي او دغه شان نور حاجات خپل رب تړوان دي کی، ځکه دغه ټیم د دعا د قبولتیا دی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه با چې کله روژه ماتي ټیم شو نو د خپل اهل و عیال بچی به ځان ته راغونډ کړل، هغه به دعا غوښتله
او هغې به چې کوم دی پسې آمین ویل. نو گویا دغه ټیم د دعاګانو قبولتیا ټیم وي. لوګون د الله ذکر وکړي انسان او بیا چې کوم دی الله ته د خپل حاجاتو د دې عبادت د قبولتیا او نور چې کوم د هغه ضروریات وي الله نه وغواړي نو الله دغه دعا قبلوي. نو دلته د دعا ترغیب دی. او بعضې فرمایي دلته هم د بعضې مفسرون دا چې د دې شاندول په دې وجه دی چې بعضې خلک د باندې نه رال د الله پیغمبر ته وفرمایل چې آیا زمونږ دا رب مونږ ته نږدې دی او که لرې دی؟ که فرقه نږدې وي چې په مزه ورته آواز وکړو او که لرې وي چې په چغه باندې الله ته سوال وکړو. نو دغه دی کې دا آیت راغی چې وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. ای زما حبیبه هر کله چې دا تپوسو کی تانا زما دا بندگان عنی زما بارکه نو ورته وایا چې الله وی فإني قریب، پس بشک ز دوی ته نږدې ما، د دوی د شهرک نه نږدې ما، د دې د هر حال نه خبردار ما، د دې د زړه د احوال نه خبردار ما. نو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، الله یې قبلو ما دعاګانې د دوی چې کله دوی دعاګانې غواړي نو زه دعاګانې قبلوم. بل دې کې الله فرمایي وقال ربکم ادعوني استجب لكم. ستاسو رب دا فرمایي چې تاسو زمانه وغواړئ زه ستاسو هر حاجت پوره کولو والا ذات یم، ستاسو دعاګانې قبلوم. نو گویا دعا دا یو عبادت دی. الدعاء هو العباده، دا الله پیغمبر دعا چې کوم دی عین عبادت دی. او بل الدعاء مخ العباده، دعا چې کوم دی د عبادت مغز دی. دا دعاګانو ډېر وی چې کوم دی فضیلت چې کوم دی راغلی دی په احادیث مبارکې بشمار احادیثو کې ذکر دی. یو حدیث مبارک کې د الله پیغمبر فرمای چې ستاسو رب چې کوم دی حیا والا دی او کریم دی. چې کله بنده الله تعالی لاس اوچت کی نو الله له حیا ورځي چې دغه لاسونه چې کوم دی خالی ولا واپس بیرته وګرځي. او بل دې کې را دي چې څوک د الله نه غواړي الله پاغه نه خفقيږي، د الله نه غواړي الله په دې خوشحاليږي. خو زمونږ چونکې د انساني فطرت دی چې رمنګ یو دعا وخت نه ده او هغه دې فوراً قبول شي. د الله پیغمبر فرمایي تاسو دعاګانې کې جلدی مه کوئ. صحابه کرام فرمایي چې د دې نه څه مراد جلدی نه؟ نو وی فرمایي چې جلدی نه مراد ده چې تاسو دعا وغوښتله او فوراً قبول نه شوله نو تاسو بیا چې کوم دي دعاګانې پرېږدئ، دعاګانې غواړئ، دعاګانې الله قبلوي. خو الله تعالی چې کوم دی هغه عالم الغیب ذات دی، هغه ته د بندګانو احوالو پته ده. نو کله کله چې کوم تاسو دعاګانې څه غواړئ، کوم څیز چې پکې غواړئ، نو الله ته خو معلومه ده چې دا څیز د دې بنده دپاره په دې ټیم کې چې کوم دی غوروالې دی یا چې کوم دی نقصان دی ولا نو که فرق ستاسو پکې فایده ای الله هغه څیز تاسو له هغه ټیم قبول کړي. او که نه پای کې فرق ستاسو دپاره فایده نه وي ته خبر نه، خو الله ته خو پته ده چې په دې څیز باندې ته نقصان ملاویږي. نو الله چې کوم دی د هغې په ځای باندې ستانه یو بلا مصیبت را روان وي هغه دنه لرې کړي. او یاد له الله د دې دعا هغه ثمرات هغه بدلی آخرت ته موقوف کړي. حدیث مبارک کې راځي چې بنده کومې دعاګانې غواړي دنیا کې او قبول شوي نه وي او په ورځ د قیامت دی د هغه دعاګانو هغه بدله وویني نو دی بیا چې کاش چې ما دنیا کې هر وخت دعا غوښتلې چې هغه هلته قبول شوي نه وي چې د هغې ثواب ما ته دلته میلاوي. نو لهدا الله دعاګانې قبلوي. خو دعاګانو پر خپل شرایط او آداب هم دي. یو حدیث مبارک کې د الله پیغمبر فرمایي یو انسان به چې کوم دی ډېر لوی سفر کړی وي، گرد و غبار به په جسم باندې وي، ویښته به بابر وي، بد حال کې به وي، او دی به چې کوم دی بیا لا سجود کې یا الله یا الله الله ته به چغې وایي د خپل حاجتونو باره کې وي. حالان کې د ده طعام چې کوم دی هغه به د حرامو نه وي، جامه به د حرامو نه وي، سکاک به د حرامو نه وي. نو کله چې داسې بنده چې د هغه خوراک د هغه جامه د هغه سکاک ټول د حرامو نه وي نو الله به څنګه دعا قبوله کړي. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی،
دا اللہ پیغمبر تے فرمائل چې زما د پاره دعا وغواړه چې الله ما مستجاب الدعوات کی چې کومه دعا غواړم چې الله زما غ دعا قبلای ورته او فرمایل چې اے سعد بن ابي وقاص خپل رزق حلال کا نو الله بستا دعاګانې قبلای لہذا الله دعاګانې قبلای دعاګانو مبارک ډېر وی احادیث دې ټیم غواړي خو لیکن دلته الله تعالی فرمایي چې کله تاسو مانه غواړئ د تاسو دعاګانې قبلوم نو چې کله د تاسو دعاګانې قبلوم تاسو حاجتونه پوره کوم نو فلیستجیبوا لی پس بیا زما احکامات ته غاړه کېدی زما حکم منې دا مخکې چې کوم عبادت د باندې ما فرض کړ روژه دا په د روژې هغه آداب او د هغې احترام وکړې په صحیح طریقې سره دا روژه ونیسې خوراک څښاک چې بندوي ځان باندې نو او نفسانی خواهشات نو دغه شان چې کوم دی د سترګو هم روژه ونیسې په سترګو باندې غلط قتل مکوي د ژبې هم روژه په دې غیبت مکوي د روژې په دوران کې دروغ موایې بل ته کنزل مکوي دغه شان د لاس اوښپو د دې هم روژه ونیسې بل ته تکلیف په دې باندې مه رسوي نو چا چې زما دا حکم ومنو الی فلیستجیبوا لی پس پکار دی چې بیا تاسو زما حکم منې زما اطاعت وکړئ ولیؤمنوا بی او په ما باندې ایمان هم وروړئ ګویا دا خو مؤمنان مخکې نه ایمان والا دي لکه الله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام دلته فرمای بیا ما باندې ایمان وروړئ گویا په دې خپل ایمان باندې مضبوط اوسېږئ په دې باندې استقامت اختیار کړئ دا ایمان چې کوم دی دا مضبوط ونیسئ په هر حال کې دې باندې چې کوم دی چې مضبوط ولاړ چې دا ایمان پرېږدئ او یقین مضبوط په ما باندې ولرئ لعلهم یرشدون ښایي تاسو په نیغه لار باندې روان شئ تاسو ته چې کوم دی صحیح لاره معلومه شي چې هغه د جنت لاره ده هغه د کامیابۍ لاره ده هغه د الله تابعدارۍ لاره ده لہذا زما حکم منئ او ما باندې پوره پوره یقین وکړئ اوس ورپسې آیت مبارک کې بیا د روژې متعلق احکامات دي چې الله اوهل لکم حلال شوي دي د تاسو دپاره نو گویا دینه دا مراد شو چې دا کمی خبرې چې حلال شوي دي آیا دا د دینه مخکې چې کوم دی حرامې وي نو گویا چې دلته وایي چې احل لکم چې حلال شوي دي تاسو دپاره نو مطلب دا دی چې دینه مخکې چې کوم دی دا څیزونه تاسو باندې په دې میاشت کې حرام وو ابتدا اسلام کې چې کوم دی د روژې احکامات لږ سخت وو نو په هغې کې چې کوم دی یو حکم پکې دا سخت وو چې کله به روژه ماتې وشو نو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به دا بنده چې کله اوده شو نو دی به بیا تر پیشبني پورې د خپل بیبي سره به یو ځای واقعېدل او مباشرت جما کول پې منع نو دا حکم ډېر سخت حکم و ځکه چې انسان چې کوم دی د خپل بي سره میل ملاپ وي ناسته پاسته وي خامخا کله کله پې هغه خپل خواهشات چې کوم دی غالب راشي نو بعض صحابه کرام چې پای کې عمر رضی الله عنه پکې شامل و دی دا ماسخوتن لیټ کور ته راغی بیبي چې کوم دی اوده شوې وه د هغې نه پس بیا ویښه شوې وه ده چې کوم دی ورته وفرمایل د خپل خواهش پوره کولو لپاره هغې چې زه خو اوده شوی یم دا خیال وکړو چې دا ماته بانه کوي لہذا هغې سره کوروالی وکړو سبا د الله پیغمبر ته چې راغی دا خبره وکړه نو د الله پیغمبر چې عمر فاروق ته پر دا خبره مناسب نه وه دغه شان کعب بن مالک رضی الله عنه دا قلم دغه شان د شپې په اوقاتو کې د خپل بي سره کوروالی وشو نو دغه دی کې دا آیت راغی چې احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم حلال وګرځي تاسو دپاره یا حلال کړي شوي تاسو دپاره د شپې لیلة الصیام د رمضان په شپه کې الرفثو رفث چې کوم دی یو سړی چې د خپل بیبي سره کمې خبرې اترې کم کار کوي هغې ته رفث ویلی شي د خپل خواهش پوره کول لپاره خو علما فرمایي چې مراد کوروالی دی جما کول دی نو چې هر کله د تاسو باندې الی نسائکم حلال کړي شو تاسو دپاره د رمضان په شپو کې خپل بیبیانو سره ملاوېدل مباشرت او کوروالی کول گویا دې نه مخکې دا منع وه چونکې دا سخت حکم و الله د باندې رحم وکړو او دا حکم منسوخ کو مخکې او الله تاسو په چې کوم دی تر پیشبني پورې چې کوم دی تاسو خپل بیبیانو سره اگر که اوده شي
چې کوم دی ورسره بیا خپل خواهشات پوره کولی شي. دویم پکې د خوراک خبره هم وه، خو چونکې قرآن مجید کې د خوراک هغه ذکر بیان نشته، لیکن دغه د الله د پیغمبر تعلیماتو سره صحابه کرامو نه مونږ ته راغلی ده چې ابتدا اسلام کې چې کوم دی خوراک هم منو، چې کله به یو سړي روژه ماته کړه او دی روژه مات وشو یا به ماښام ور ډوب شو او دی بیا به اوده شو، نو دن هغې نه پس به بیا د باندې خوراک منو، لکه پېشمنې پکې نو. بیا دغه دی کې یو صحابي دی برا بن عازب دا هغه متعلق فرمای چې دا هغه چې کوم دی نوم چې کوم دی قیس بن سرما یادېږي، درو د مزدوري وکړه، محنت مشقت وکړو، ماښام کور ته چې کله راغی بیبي ته وایي یاره خوراک څه شته؟ هغې ورته وایي چې را بندوبست له کومه، د ډډه وواله کټ کې بیبي چې کوم دی د خوراک دپاره یا بهر لاړه یا کور کې وله تیارې کولو، چې کله خوراک یې وله راوړو هغه اوده شوی و، چې بیا د خوب را پاڅېدو اوس پې خوراک حرام منو، نو هغه شپه هم پې تېره شوه، سبا بیا چې کوم دی روژه وه، سبا چې کوم دی ماسپښین ټایم کې چې کوم دی ډېر پې د لوږې هغه شدت راغی او بېهوشي پې راله، ډېر زیات چې کوم دی بې حاله شو. نو دغه دی کې دا حکم چې کوم دی الله تعالی احل لکم لیلة الصیام کې هم راغی چې تاسو لپاره حلال شو د شپې په اوقاتو کې خوراک هم که ودم شی خیر دی، بلکې د پېشمني هغه خوراک یې دله مسنون وګرځو. تسحروا فإن فی السحور برکتا، د الله پیغمبر فرمایي تاسو پېشمني کوئ په دې کې برکت دی. نو گویا د پېشمني خوراک چې کوم دی پای کې الله تعالی نورم چې کوم دی برکات واچول، نو دا حکم منسوخ شو چې د شپې خوراک هم کولی شي او خپل بیبیانو سره چې کوم دی یو ځای کېدی هم شي. هن لباس لکم، دا بیبیان ستاسو جامه ده، وانتم لباس لهن، او ستاسو د هغې دپاره جامې. دا جامه چونکې د انسان دا بدن پټوي او د انسان بدن سره بالکل یو ځای وي، دغه شان دا بیبي هم د انسان دپاره د ده بدن سره یو ځای وي، میل ملاپ وي، یو ځای کېدل وي، خبرې اترې وي. نو الله دا بیبیانې تاسو د دې بیبیانو دپاره لباس جامه او دې ستاسو لپاره لباس او جامه، ځکه چې دا بیبي د خپل خاوند چې کوم دی د بدن ټول عیبونو نه خبرداري، خاوند د خپل بیبي نه خبر وي، نو د یو بل هغه پردې چې کوم دی یو ښکاره کوي نه، چې نیکه بیبي وي هغه د خپل خاوند هغه شان نیک خاوند وي، د خپل بیبي هغه عیبونه پټ ساتلی وي. نو څنګه چې دا جامه د انسان دا بدن پټ ساتي، دغه شان دا خاوند او بیبي د یو بل لپاره جامه ده، د یو بل هغه د عیبونو پردم ساتي. بل دا چې څنګه چې کوم دی دا جامه د انسان د عورت پټ ساتي، نو دغه شان چې کوم دی دا سړی او ښځه د یو بل دپاره د حرام کار نه منع کولو ذریعه هم ده. چا چې نکاح وکړه، د الله پیغمبر فرمایي چې نکاح چې کوم د انسان د دین دو بڑتین حصہ حفاظت وګرځو، د دین چې کوم دی دو بڑتین په نکاح سره محفوظ وګرځېدو. لہذا دا نکاح چې کوم دی داسې یو عمل دی چې په دې باندې انسان د ګناه نه بچ کېږي. نو الله وی تاسو دا بیبیان دپاره جامې او هن لباس لکم، دا بیبیان ستاسو جامه دي، وانتم لباس لهن، او تاسو د بیبیانو جامه او پرده. علم الله ته معلومه وه چې را د شپې دا خوراک او بیا د شپې چې کوم دی دا بیبیانو سره یو ځای کېدل، انکم کنتم تختانون انفسکم، چې بېشکه تاسو چې تاسو خیانت کولو په خپل ځانونو کې. لکه ګوره بیبیان سره ملاوېدل یو قسمه خیانت شو، الله منع کړو تاسو هغه کول. نو الله په دې باندې عالم و پوه، نو ځکه چې کوم دی فتاب علیکم، پس الله په تاسو باندې رجوع وکړه په رحمت سره، ستاسو توبې قبوله کړه، تاسو دا معذوري کوتاهي چې کوم دی قبول یې کړه، وعفا عنکم، او د هغې تاسو ته معافي وکړه. نو چې کله معافي وشوله، نو فالآن باشروهن، پس اوس چې کوم دی تاسو خپل بیبیانو سره د رمضان مبارک په شپو کې تر پېشمني پورې ملاوېدل، مباشرت کوروالی کولی شئ. د څه دپاره؟ وابتغوا ما کتب الله لکم، چې طلب وکړئ تاسو د هغې چې کوم الله تاسو دپاره مقدر کړي دي. گویا د بیبیانو سره یو ځای کېدو چې کوم طلب دی، هغه زیاتر د بچو پیدایش مقصد دی. او د الله پیغمبر او اسلام کې دا چې تاسو کله بیبیانو سره کوروالی کوئ، هم په دې نیت سره کوئ چې الله چې کوم دی تاسو له بچي درکړي.
د الله پیغمبر فرمایي تاسو هغه بیبي سره واده کوئ چې کوم تاسو سره مینه او محبت کوي او زیات بچی پیدا کولو والا وي. ځکه چې زه به چې کوم دی په تاسو په کثرت باندې په نورو امتونو باندې فخر کوم چې زما امت چې کوم دی سیوا دی. نو لہذا د مباشرت دوران کې نیت د بچو کول پکار دی، صرف خواهش پوره کول نه بلکې نیت دا کول پکار دی چې الله په دې یو ځای کېدو باندې مالا نیک عمل صالحه بچی راکړي. نو الله یې فابتغوا پس طلب کې تاسو په دې کوروالی سره او یو ځای کېدو سره ما كتب الله لكم هغه چې کوم الله تاسو د پاره مقدر کړی دی. بیا وی وکولو واشربو. اوس ذکر وشو چې را تاسو د ما پښمنی چې کوم دی پورې خوراک کولی شي. اوس هغه ټایمونه الله تعالی خاص کیا چې دا کم ټیم دی چې تاسو به د کم ټیم نه کم ټیم پورې خوراک کولی شي او تاسو ته چې یا کوروالی کولی شي په میاشت د رمضان کې د شپې په اوقاتو کې الله اوس داغي هغه ذکر کوي وکولو واشربو خورئ او څښئ حتی تر هغې پورې یتبین لکم چې ښکاره شي تاسو ته صفا په نظر راشي تاسو ته الخیط الابید خیط ویلی شي تار ته مزید تار ته یا مزی ته ویلی شي الابید سپین ته ویلی شي من الخیط الاسود د مزی یا د تار تورنا من الفجر د سبا په وخت کې. گویا دلته الله تعالی دلته فرمایل چې تاسو د خوراک کا تر هغې پورې کوئ چې تاسو ته چې کوم دی سپین مزی د تور مزینا متمیز او جدا ښکاره شو. دلته یو صحابي دی عدی بن حاتم دغه نوم دی چې کله دا آیت راغی چې وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، نو هغه یو تور تار راواغسته او یو سپین تار راواغسته او د خپل بالغ لاندې کېښودو. ټوله شپه هغې ته کتله چې را کله به دا دواړه یو بل نه جدا کېږي. ټوله شپه تېره شوله هغه ته پته ونه چې دا سپین تار کم دی تور تار کم دی. سبا د الله پیغمبر له راغی او همدغه وفرمایل ته الله پیغمبر ما خو پیګا ټوله شپه تور او سپین تار ته کتل ما ته خو څه معلوم نه شو. د الله پیغمبر وی مسکی شو داړې مبارک ښکاره شولې. وي دغه دی کې جبریل امین فوراً راغی او دا من الفجر لفظ راوستو چې د سبا هغه توروالی سپینوالی ته مراد دی چې تاسو ته چې کوم دی د سبا په ټیم کې د شپې دلته د الخیط الابید نه د ورځې رڼا مراد ده او خیط الاسود نه د شپې اتیاره مراد ده چې گویا د ورځې هغه رڼا او د شپې د اتیاره یو بل له جدا شي او خو د سبا په ټیم کې گویا مطلب دی من الفجر د سبا وخت پکې راغی چې دا کله تاسو ته ښکاره شي. لہذا تاسو بیا دې پورې خوراک کولی شي د هغې نه پس چې کوم دی خوراک منع دی. اوس چونکې مونږ آبادې داسې دي نه مونږ ته معلومات شته په افق کې چې کوم دی مونږ دا معلومات وکړو چې دا سپینوالی توروالی به مونږ څنګه معلومو. لہذا د هغې مونږ ته علم اړوشته نه نو پرې پوهېږو. لہذا علما فرمایي چې کوم ریاضي حسابیات سره کم ګړې پیدا جوړې شوي دي او په هغې کې بیا علماو چې کوم دي د هغې هغه ټایمونه د هغې تحقیقات یې کړي دي چې را په کم ټایم باندې دا سار کېږي او په کم ټایم باندې طلوع غروب کېږي غروب آفتاب کېږي. هغه ټایمونه هغې معلوم کړي دي په خپل محنت مشقت سره. لہذا اوس هغه دغه ټایمونو باندې ځان پوهېل پکار دي چې د هغې نه مخکې وروستو چې کوم دی پای کې کوتاهي ونه شي. د الله پیغمبر یو حدیث کې فرمایل چې کله حضرت بلال رضی الله عنه چې کوم دی اذان کوي نو تاسو خوراک کا کوئ ځکه چې دی د اذان چې کوم دی د شپې په اوقاتو کې کوي او چې کله عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه چې کله اذان کوي نو دغه ټایم کې خوراک کا چې کوم نظام باندې بند کړي. گویا هغه د سبا طلوع فجر ټایم کې صبح صادق ټایم کې چې کوم دی اذان ځکه چې خلک هغه ته وایي بار هغه ړوندو نو خلک به چې به ټایم شوي دی بانګ ووایه نو چې کله به هغه بانګ ووایي نو دغه ټایم صحیح ټایم دی. لہذا تاسو چې کوم دی ګړې در سره دي هغه ټایمونه خپل ځان ته معلوم ځان به پوهېږئ چې په کم ورځ باندې کم صبح صادق ټایم دی او که د هغې نه یو منټ پس هم خوراک وکړو د بانګ انتظار به نه چې د بانګ وویلی شي نو زه به چې کوم دی روژه بندوم. کېدای شي کله کله دا بانګ چې کوم دی یو منټ وروسته وویلی شو نو که ته دغه دی کې خوراک دی وکړو نو بیا دې روژه لاړه بیا به قضا راوړې. دلته مطلب دا چې تاسو خو ځان یقین وساتئ یقین راولئ چې د صبح صادق کله ټایم وي چې هغه ټایم باندې خوراک تاسو او که فرق تاسو چې کوم دی په شک کې خوراک وکړو نو ټیک ده چې په شک کې موږ خو ګناه خو نشته
ولیکن روجه چې کم دی هغه ختم شوله د هغې به قضا راوړې ثم اتم الصيام الى الليل الله بیا چې کم دی تاسو پوره کړئ دا روجه تر ماښامه پورې غروب آفتاب پورې دا باقي به سبا انشاءالله وایي واذا سألك عبادي عني فاني قريب اے زما حبیبه کله چې دا بندگان تپوسو کی زما بارک تانا نو ورته ووایه فاني قریب پس بېشکه زه دوی ته نږدې یم اجیب دعوت الداعی قبل د دې دعاګانې اذا دعان هر کله چې دوی زما نه دعا وغواړي د دعا کوونکو خلکو دعا قبلوم اذا دعان کله چې دوی زما نه وغواړي نو زه دعاګانې قبلوم نو فقاد فلیستجیبوا لي پس پکار دي چې دوی زما حکم مني زما تابعداري وکړي وليؤمنوا بي او ما باندې یقین ولري او خپل ایمان باندې مضبوط اوسیږي لعلهم يرشدون خایږي چې دوی ته نیغه لار حاصل شي احل لكم حلال کړی شوي دي تاسو د پاره لیلة الصيام الرفث د شپې د رمضان دوران کې رفث الی نسائکم خپل بیبیانو سره یو ځای کېدل هن لباس لكم دا بیبیان استاسو جامه ده وانتم او تاسو لباس جامع لهن د دوی د پاره علم الله الله ته معلومه ده انکم چې بشک تاسو کنتم وی تاسو تختانون چې تاسو خیانت کولو انفسکم په خپل نفسونو کې گویا تاسو د شپې دغه کار حرام او تاسو کول نو الله تاسو دا مجبوری او دا خیانت چې کوم دی الله ته معلومو نو فتاب علیکم پس الله په تاسو باندې رجوع کړه پر رحمت سره ان تاسو توبه قبول کړه وعفا عنکم او تاسو ته معافي وکړه او اوس فلآن باشروهن پس اوس چې کوم دی تر سهار پورې چې کوم دی پښمنی پورې تاسو خپل بیانو سره ملاوي دي شي اگر که تاسو ودی شوي هم ولنا وابتغوا او بیا طلب کې پدی یوځه کېدو کې وجه باندې ما كتب الله لكم هغه چې کوم الله تاسو د پاره مقرر کړی دی داغه طلب کې ان گویا پدی کوروالی کې د بچو د پیدایش طلب کې چې الله د نیکان صالحان بچی درکې وکلوا واشربوا خریس کې حتا ترغی پورې یتبین لكم الخيط الابيض چې ښکاره شي تاسو ته صفا په نظر راشي تاسو ته مزی یا تار سپین من الخيط الاسود د مزی یا تار تورنا من الفجر د سبا ثم اتم الصيام الى الليل او بیا دا روزه تر غروب آفتاب پورې تاسو پوره کې واذا سالك عبادي هر کلا چې تپوسو کی تانا زما بندگان انی زما بارکه نو تو وتوایا فانی قریب پس بشک الله وی تاسو ته نږدې ما اجیب دعوت الداعی قبل وما د دعا وختون کی دعا اذا دعان کله چې دی دعا وغواړي یا دعا ستلبو کی زمانہ نو فلیستجیبوا لی پس تاسو زما حکم امانه وليؤمنوا بی او ما باندې پوخ ایمان راوړي لعلهم يرشدون خای تاسو پنه کلار باندې شي احل لكم حلال کړی شوي دي تاسو د پاره لیلة الصيام الرفث الى نسائکم د شپې د رمضان پشپو کې بخپلو بیبیانو سره یو ځای کېدل کوروالی کول هن لباس لكم دا بیبیان استاسو د پاره جامه ده وانتم وتاسو لباس لهن د دې د پاره جامه علم الله الله ته معلومه ده انکم چې بشک تاسو کنتم وی تاسو تختانون انفسکم چې تاسو په خپل ځانونو کې خیانت کړو نو فتاب علیکم پس الله چې کوم تاسو توبه قبول کړه او رجوع پر رحمت سره تاسو ته وکړه وعفا عنکم او تاسو ته معافي وکړه او تاسو هغه ګناه معاف کړه نو فلآن باشروهن پس اوس راتل کوي خپل بیبیانو سره د کوروالی د پاره هو ابتغوا ما كتب الله لكم خو طلب کوي په دغه کوروالی کې هغه چې کوم الله تاسو لا مقرر کړی دي هغه بچی دي وکلوا واشربوا او خورئ اوسکئ حتی ترغی پورې یتبین لكم الخيط الابيض چې ښکاره شي تاسو ته هغه سپین تار من الخيط الاسود د تار تورنا من الفجر د سبا په وخت کې ثم اتم الصيام الى الليل او بیا پوره کې دا روزه تر شپې یعنی غروب آفتاب پورې اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بيد كل معلوم لك إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
वफ़िल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। इलाहुल आलमीन मुंगटूल था द कुरान मजीद मुबारक फ़हम हासिल के या अल्लाह मुंद द कुरान मजीद द कौल तौफ़ीक़ राग या अल्लाह मात द सही तर्जुमे और तफसीर कौल तौफ़ीक़ राग या अल्लाह कम अहकामात कुरान मजीद के बयान दे बंदा गटूल बांधी या अल्लाह मुता अमल कौल आसान के और या अल्लाह गटूल मुहर्रमात ममनुआत न बच उसाते। इलाहुल आलमीन तमाम मुमिनान मुर्दिगान मग़फ़िरत नसीब के या अल्लाह बीमारान उता शत कामिला नसीब उगर दे या अल्लाह दिन परेशान तकलीफ़ात मुश्किलात रफ़ के या अल्लाह ज़म शरी हाजात दख़्बुल ग़ैबी ख़ज़ानू न पूरा के या अल्लाह गटूल कामिल ईमान ख़ावंदान के या अल्लाह गटूल नेकान सालिहान के या अल्लाह ज़ंग बची नेकान सालिहान के या अल्लाह ज़ंग बीबियान नेकान सालिहान के या अल्लाह स्ता बंदिगान अज्ज़ कमज़ोर ख़ताकार गुनाहगार फ़ैज़ुम गुनाहू न माफ़ के या अल्लाह ज़म नरादिश ख़ातिमम बिल ईमान नसीब के या अल्लाह त पख़्बुल ईमान साबित कदमी नसीब उगर दे और या अल्लाह गटूल क़ब्र दा अज़ाब न जहन्नम दा अज़ाब न बच के और या अल्लाह मुटूल ता जन्नतुल फ़िरदौस के आला मुकाम नसीब उगर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।